د خوست مرکزی دارالیتام. په دغه دارالیتام کې هغه ماشومان زده کړې کوي چې د سر سیوري یې تېرې شل کلنې جګړې اخیستي. په دوی کې داسې ماشومان هم شته چې قرباني شوي والدین یې نه دي لیدلي. اووه کلن روح الله چې د صبرۍ اوسیدونکی دی وایي خپل پلار یې نه دی لیدلی او ارمان یې همدا دی چې د نورو ماشومانو په څیر د پلار له مینې برخمن وای. دلته نور یتیم ماشومان هم د خپل ژوند کیسه دا ډول کوي. پلار تر شي زه ګډه کړم زه وشوم بیا مو ډېر ارمان د پلور سي. الحمدلله د مدرسه چې د موږ ډېر عزت او احترام کوي. زه د نظام ترتیب ده د مړۍ طعام ټول ښه برابر ده او سبقونو کې استادان ښه کوشش راسره کوي. همدارنګه محتمي منظم سبقونو کې ښه خواري کوي. هر جمعه یا هر هفته په کلاسونو باندې نظم او محتمیم ګرځي د سبقونو پوښتنه کوي. نو د طعام او سبقونو ډېر ښه ترتیب ده. په دغه دارالیتام کې نږدې 200 یتیم ماشومانو ته د ژوند تېرولو اسانتیاوې برابرې شوي. یتیم ماشومانو ته یې د دیني زده کړو ترڅنګ د عصري زده کړو زمینه هم برابره کړې. موږ سره ټول تعداد چې دی 615 دی او 25 کسان استادان دي. نو ټول یتیمان چې دي 615 او ټول کوم ضرورتونه چې د ماشوم لپاره هغه اسانتیاوې دلته انشاءالله ټولې برابر دي. زده کړې سره موږ عصري علوم هم دې ته په بېړه طریقه سره ښیو او خط او لیک او لوست او خوشخطي زوم ته ښه استعداد او استادان دي دپاره لرو او یو کمپیوټر لیب هم لرو ورته الحمدلله په ډېر ښه منظمه طریقه باندې مستقل هغې یو ساعت دی. نو دا ورته وایو. یتیم ماشومان وایي چې په دارالیتام کې ورته ټول سهولتونه برابر شوي او د دوی پالنه په ډېره سمه توګه کیږي. الحمدلله دلته څومره سهولیات دي درس په اړه د موږ ژوند تېرولو په اړه هر څه سهولیات ښه موجود دي. دغسې موږ طبقونه کې هر څه سهولیات الحمدلله موجود دي. ښه سهولیات شته. دلته مې ډېر ښه روزل کېږي په هر هغه چې وي. که شهید و که پلرونه هم شهیدون دي خو موږ ته په هر که سبقې په لحاظ وي که په هر لحاظ وي موږ ته ډېر ښه تربیت ورکوی کېږي. موږ ډېر ښه روزل کېږي. موږ ته اوسه برابرې وچې چې که کمای نه ده روغلی. دغه یتیم ماشومانو ته د ډوډۍ، صحت او ورزش برخو کې هم اسانتیاوې برابرې کړي. تېرې څو لسیزې جګړې چې افغانستان یې ډګر ګرځېدلی و د لاکونه خلکو څخه د ژوند اخیستو ترڅنګ عام افغانان معلول او ګڼ شمېر ماشومان یې بې سرپرسته کړه.